بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نمخ کې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانې موضوع ده د افغانستان پټ اسناد اتمه برخه. ګرانو وطنوالو، د بوش ادارې یو بله اساسي تېروتنه کړې وه چې د القاعدې او طالبانو ترمنځ کرښې روښانه کړې نه وه. هغه به دواړو ګروپونو ته په یو نظر کتل، که څه هم دواړو ډلو یو مذهبي نظر لرلو او د یو بل سره د کومک کولو شریک تړون لرلو، مګر دې دواړو ګروپونو مختلف اهداف تعقیبول. القاعده په اصل کې د عربانو یوه شبکه وه، نه چې د افغانانو. القاعدې نړیوال شتون او لید درلود. بن لادن د سعودي شاهي کورنۍ او د منځني ختیځ نورو هغه استبدادي واکمنانو د نسکورولو لپاره دسیسې کولې چې د متحده ایالاتو سره متحد وو. د القاعدې مشر بن لادن په افغانستان کې یوازې د دې لپاره ژوند کاوه چې هغه په سودان کې له خپلې پخوانۍ پناهځای څخه وشړل شو. برعکس د طالبانو اندېښنې په بشپړه توګه ځایي وې. د دوی ډېری پلویان د سویلي او ختیځ افغانستان د پښتنو قبیلو پورې اړه لرله چې د هېواد د کنټرول لپاره د نورو قومي ډلو او ځواک دلالانو سره د کلونو راهیسې په جګړه کې بوخت وو. طالبانو د بن لادن ساتنه وکړه او له القاعدې سره قوي اتحاد جوړ کړو، مګر افغانانو د سپتمبر د 11 په پیښه کې هیڅ ډول رول نه درلود او هیڅ داسې شواهد نشته چې دوی د دې بریدونو په اړه له مخکې څه معلومات درلودل. خو د بوش ادارې طالبان په نښه کړل، ځکه چې د دوی مشر ملا محمد عمر د سپتمبر د 11 وروسته د بن لادن له سپارلو څخه انکار وکړو. په عمل کې په هر صورت د متحده ایالاتو فوج د طالبانو او القاعدې ترمنځ لږ توپیر کولو او دوی ټول د بدو خلکو په توګه طبقه بندي کړل. تر 2002 کال پورې په افغانستان کې د القاعدې لږ شمېر پلویان پاتې شوي وو. سلګونه کسان وژل شوي یا نیول شوي وو، په داسې حال کې چې پاتې نور کسان پاکستان، ایران او نورو هېوادونو ته تښتېدلي وو. متحده ایالات او د هغې متحدین د طالبانو په وړاندې جنګېدل. نو د راتلونکي 2 لسیزو لپاره په افغانستان کې جګړه د هغو خلکو په وړاندې روانه وه چې د سپتمبر د 11 سره هېڅ تړاو نه درلودو. د سمندري ځواک یو افسر جیری اګزر چې په افغانستان کې دنده ترسره کوله او د بوش او اوباما په دوره کې د ملي امنیت شورا کې کار کوي، وویل چې د نړۍ ډېرې برخه احساس کوي چې متحده ایالات د سپتمبر د 11 د بریدونو په جواب کې په افغانستان کې د فوجي اقدام کولو لپاره توجیه لري. خو کله چې په افغانستان کې د القاعدې شتون کم شو، نو ولې امریکایي چارواکي په شا نه شول او واپس د افغانستان نه لاندړل او بیا ارزونه ونه کړه چې دوی نور عام ولس ولې زورول. ایګرز په مرکه کې وویل چې دا پیچلتیاوې به ډېر وخت ونیسي چې حل شي. زموږ د 9 د سپتمبر وروسته ټول جواب د دې مخ په زیاتېدونکې پیچلتیا له امله تر پوښتنې لاندې دی. کله چې په موږ د القاعدې لخوا برید شوی و، نو ولې موږ طالبان خپل دښمنان کړل؟ ولې موږ غوښتل چې طالبانو ته ماتې ورکړو؟ ولې موږ فکر کاوه چې د طالبانو د بیرته راستنېدو څخه د مخنیوي لپاره د یو لوړ فعالیت لرونکي دولت جوړول اړین وو؟ خو که موږ په القاعدې تمرکز درلود، نو ولې موږ تل د طالبانو په اړه خبرې کولې، د دې پر ځای چې خپله ستراتیژي مو په القاعدې متمرکز کړې وي؟ یو دلیل چې جګړه دومره اوږده شوه دا و چې متحده ایالات هېڅکله په رښتیا نه پوهېدل چې د دې دښمنان څه غواړي. د جګړې په پیل کې په ندرت سره کوم یو امریکایي چارواکي د افغان ټولنې لومړنۍ پوهه درلوده. یا په کال 1989 کې په کابل کې د امریکا سفارت له تړل کېدو راهیسې افغانستان ته سفر کړی و. نو دا یوه ضروري خبره وه چې د یو ناپوهه بهرني وګړي لپاره د افغانستان تاریخ، پیچلي قبیلوي تحرکات، قومي او مذهبي نیمګړتیاوې حیرانوونکې وې. نو د دې ناپوهتیا د مخنیوي لپاره دا ډېره زیاته اسانه وه چې هېواد په 2 کمپونو کې وویشل شي، ښه خلک او بد خلک. هر هغه څوک چې چا به د القاعدې
او طالبانو پر وړاندې د متحده ایالاتو سره مرسته کولو ته لیواله وو، نو هغه به د ښه سړي په توګه ور وګرځېد، که څه هم هغه کسان به اخلاقي طور ډېر پرېوتي کسان وو. CIA به جنگي مجرمین، د مخدره توکو قاچاق وړونکي او نور داسې کسان استخدام کول چې عام ولس به د هغوی نه کرکه کوله. یو له هغو څو امریکایانو څخه چې د افغان کلتور سره لنډمهاله بلدتیا درلوده مایکل میټرنکو و، چې د بهرنیو چارو یو افسانوي افسر و. هغه لومړي ځل په کال 1900 کې افغانستان ته سفر کړی و، کله چې هغه د ملل متحد د سولې په فوج کې شامل و. د 2002 کال په جنوري کې د بهرنیو چارو وزارت 55 کلن میټرنکو کابل ته واستاوه تر څو هلته د امریکا د سفارت په بیا پرانستلو کې مرسته وکړي او د سیاسي برخې د مشر په توګه دنده ترسره کړي. هغه به د افغانانو سره په فارسي ژبه خبرې کولې شوې، ځکه چې هغه په ایران کې امریکایي ډیپلوماټ پاتې شوی و. میټرنکو وویل چې ما ته به افغانانو ویل چې که د واک په مبارزه کې، د ځمکې په غصب کې یا د سوداګریز شخړه کې موږ خپل شخصي سیالان له منځه وړلی شو، نو ته امریکایانو ته ووایه چې تاسو موږ ته څه یې. میټرنکو په ځانګړي ډول د CIA د هغو کارکوونکو څخه کرکه کوله چې په یو پردي هیواد کې دننه ننوتل او هڅه یې کوله چې د ځایي ولس سره یوځای شي، په داسې حال کې چې دوی د ځایي خلکو د ژبې یوه کلمه هم نشو ویلی او د هغوی په ګیرو او جامو پورې به خندا کوله چې دا بې سواده افغانان په هېڅ هم نه پوهېږي. نو زه د دې ډول دا ټول تحلیلونه 9 سلنه ردوم. میټرنکو وویل چا چې په کال 2002 او 2003 کې په افغانستان کې 2 جلا جلا سفرونه کړي وو، نو هغوی د ځایي خلکو د دود دستور نه ځانونه څومره خبر کړي وو او اوس هغوی چېرته دي؟ هر هغه څه چې دوی هڅه کوله چې ترسره یې کړي، نو د هغې هڅو تېر، اوسنی او راتلونکي ټول صفر وو. د دې نه پرته په دې ډګر کې د متحده ایالاتو سرتېرو ډېری وختونه د دوست او دښمن توپیر نشو کولی. د اردو په شفاهي تاریخي مرکو کې به دوی ویل چې د دښمن تعریف او پیژندنه یوه داسې ستونزه وه چې د ټولې جګړې په جریان کې دوام درلود. د دریم ځانګړي ځواکونو ګروپ افسر میجر سټیورټ فارس چې په کال 2003 کې په هلمند ولایت کې دنده ترسره کوله وویل چې د هغه د قطعې ماموریت د ائتلاف ضد کسان نیول او وژل وو، مګر د هغه سرتېرو ډېری وخت نشي کولی چې دا کسان وپېژني، ځکه چې ټول یو شان خلک وو او د دوست دښمن پته پکې بالکل نه لګېدله. هغه وویل بله ستونزه دا وه چې موږ به د طالبانو او د مجرمینو په منځ کې هم هېڅ توپیر نشو کولی. طالبان خو مجرمین نه وو، هغوی د خپل وطن او د اسلام نه دفاع کوله، خو موږ به طالبانو ته هم د مجرمینو په سترګه کتل. دا هغه څه چې ډېرې ستونزې را برسره کړې. بل چې کومو کسانو به د دولت او یا د بهرنیو سره کار کوو، نو د هغوی به د چا سره خپلې ستونزې وي، خو د دولت او یا بهرنیو ځواکونو کسانو ته به یې وویل چې دا طالب دی، نو داسې به ډېر زیات بې ګناه کسان مړه کېدل. او د هغې پایله دا وه چې روز تر بلې به د عام ولس د بهرنیو ځواکونو او د هغوی د افغان ملګرو نه کرکه زیاتېدله، او د کومو کسانو سره چې به زیاتې شوي وو، نو هغه به د غږ اخیستلو لپاره د طالبانو سره یوځای کېدل. د سمندري ځواکونو یو افسر میجر توماس کلینټن جونیئر چې په کندهار کې دنده ترسره کوله اټکل وکړو چې هغه به شاید هره اونۍ ډېرو افغانانو سره خبرې کولې، پرته له دې چې پوه شي چې دوی طالبان دي. تورن جنرال ایریک کولسن چې د 25مې پیاده فرقې د قمندان په توګه د افغانستان سویلي برخې ته واستول شو، وویل چې ډېری هغه دښمن ځواکونه چې د هغه سرتېري ورسره مخ شوي وو په حقیقت کې یوازې د کوچنو ښارونو او کلو د غرنو سیمو څخه وو، او زه ډاډه نه وم چې ګنې دوی طالبان وو. هغه زیاته کړه چې زه فکر کوم چې دې خلکو خپل ټول ژوند د مرکزي حکومت په مخالفت او د خپلې خاورې په ساتنه کې تېر کړی و، خو موږ به هغوی ته هم طالبان ویل او په هغوی به مو بریدونه کول. په یوه مرکه کې د اردو د ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې لپاره جنګي سلاکار وویل چې حتی لوړپوړي سرتېري چې باید د جګړې د ډګر په اړه دقیقه پوهه ولري، ډاډه نه وو چې له چا سره جګړه وکړي. د دې جنګي سلاکار په وینا دوی فکر کاوه چې آیا زه به د نقشې سره دوی ته وشم
تر څو دوی ته وښایم چې ښه خلک او بد خلک څوک دي او چېرته ژوند کوي چې دا څه ډېره زیاته عجیبه خبره وه. تر دې چې د پینټاګان د کسانو هم په دې سر خلاص نه و. لکه ډونالډ رمسفیلډ د جګړې له پیل څخه نږدې 2 کاله وروسته په یو لیک کې شکایت وکړو چې زه هېڅ نه پوهېږم چې په افغانستان کې بد خلک څوک دي. دا ځکه چې موږ په انساني پوهتیا کې په بده توګه کمزوري یو. د دې نه وروسته چې څه وشل نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو اوس به په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.